چې څومره مړي دي دې ټولو مړو ته الله تبارک وتعالی برزخی ژوند او برزخی حیات دا ورکړی دی. د دغه برزخی ژوند او د حیات وجه دا چې دی په قبر کې په هغې باندې ثواب یا عذاب محسوسوي. برزخی معنا د قبر ژوند. څومره مړي چې دي هغه که کافران دي که مسلمانان دي که دیندار دي که بېدینه دي دې ټولو ته الله تبارک وتعالی د قبر ژوند حیات برزخیه ورکړی دی. د دغه ژوند او د حیات برزخیه د وجې نه خو دی ثواب او سزا محسوسوي. که دا پکې د سره مړه وی نو بیا به دی د ثواب او عذاب محسوسولو څنګه په دې ثواب به ورته راحت څنګه رسېده په عذاب به ورته تکلیف څنګه رسېده. نو ژوندي خو ټول دي ځکه خو ثواب او عقاب محسوسوي. البته په ژوند کې فرق دی. د بعضو ژوند قوي د بعضو ژوند کمزوري. بیا په دې مردگانو کې چې د ټولو نه قوي او مضبوط ترینه حیات برزخیه او برزخی ژوند ورته حاصل دی نو هغه از حضرات انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات دي. د دې برزخی ژوند د ټولو نه قوي او مضبوطه دی. دومره قوي او مضبوطه چې جسد مبارک سکه د دې مضبوط حیات برزخیه اثراتی په دنیا کې مخکار دي په وجود مبارک کې ښکار دي. ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء. الله تبارک وتعالی پزمکه د انبیاء خوره حرام کړي چې تاسو د انبیاء وجود حرام کړي چې تاسو به د دې وجود خوري کوي نه. نو دا خو صحیح سالم شو. بیا دی ته داسې کامل حیات برزخیه حاصل دی چې نور خلق مړه شي بس ښځې پې طلاقي د دی نه پس اوس بل ښځې ته د نکاح نه ووتې طلاقي دا معنی د نکاح نه ووتې په مرګ سره اوس د عدت تیرولو نه پس دا د بل چا سره نکاح کولی شي. خو د پیغمبر د وفات نه پس هم د پیغمبر بیبي د بل چا سره نکاح نشي کولی. دی په دومره مضبوط حیات او په دومره مضبوط ژوند سره برزخي سره ژوندی دی. بیا دویمه مرتبه دا د شهداو ده. انبیاء پس رالان دي د شهداو د حیات برزخی او د ژوند دا قوي دی. دا شهداو وجودونه هم دا محفوظ دي ځمکه یې خوري کوي نه. الله تبارک وتعالی محفوظ ساتلی او ډېر نعمتونه او خوشحالۍ ورته الله ورکړي. د دوانو جهانو سردار نبی علیه السلام فرمایي د شهداو ارواح دا د شنو مارغانو په ججورو کې دي او په خېټو کې دي او په جنت کې چې کوم ځای غواړي نو ګرځي. حضرات مفسرین فرمایي دا شنه مارغان چې په دې حدیث کې تذکره ده دا د دې لپاره ګورې وجود نه دی دا د دې لپاره مرکب او سورلی ده. لکه څنګه ته مونږ او تاسو لپاره جز کې مونږ ناستې وځو څومره راحت محسوسو خوشحالي محسوسو خوند محسوسو داسې به په طور اکرام او اعزاز او نعمت د شهداو د ارواح الله تبارک وتعالی د شنو مارغانو په ججورو او بیا په خېټو کې خودي وي او په جنت کې چې کوم ځای غواړي هلته به ګرځي. دا به د لپاره مثال د یو سورلی وي او روزانه وی دی د الله د عرش لاندې رکوع او سجده کوي. دغه رنګ وجودونه الله تبارک وتعالی د دې محفوظ ساتلی. ځمکه دی خورې کوي نه. یو دو صحابه دي د یو نوم دی عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ او د بل نوم دی عبدالله ابن جبیر انصاری رضی الله تعالی عنہ. دا دوانه مبارکان د احد په غزا کې شهیدان شوي او نبی علیه السلام سره شریک دی په یو قبر کې دفن کړي. د دې دا قبر مبارک داسې ځای کې چې په هغې باندې به سیلاب بار بار راتلو او د دې دا قبرونه به یې نړول. نو شپږ څلوېښت کاله پس د دې وارثانو یا اسلامي حکومتونو حکمرانانو انتظامی
د دې قبرونه چې د دې سیلاب نه بچ کی چې هر کال د سیلاب په ضد کې راځي خوړ په باندې راشي کنستی بل ځای ته منتقل کول دی وړه نو چې کله او کنست او دا مبارکان رويست نو داسې تر تازه پراتو او داسې صحیح سالم پراتو گویا چې پرون چا دفن کړي شپږ سلويخ کاله پس د احد په غزا د شهید صحابه وجودونه داسې پراته دي تر تازه گویا چې لکه پرون چا دفن کړي د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور کې هغه د احد په لمن کې یو نهر تیرولو قاضي ثنا الله پانی پتی رحم الله ذکر کړی دي نو اعلان فرمایلو چې یره د دې نهر په احاطه کې د چا د شهیدانو قبرونه راځي نو هغه د خپل شهیدان او باسي بل ځای ته منتقل کی نو خلق راغ او خپل شهیدان او باسي چې کم د نهر په احاطه کې راځي او بل خواته وړي نو بیلچو کودالې دا غدور په حساب سره وروړي وي او قبرونه کنست نو د یو صحابي په کې خپخ کار شو د خپې ګوته باقی لا نور وجودي پټو او د دې کنستون کې ورته خیال نو چې گزارې ورکو خپل ګوته مبارکې پیو لګي دا وی داسې په زور وینه ته روانه شو لکه د تندرست صحیح سالم سړي ګوته چې وینش ویني بيدل تنه شوروش او څومره لوی موده ده د احد د غزو د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د دور ترمنځ دا او دا بیا د چا قبر نو بل روایت کې راځي وی د خپل مبارک د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ نو دا د شهدا او اغاز جون دی چې الله تبارک وتعالى د دې د وجودونه په خور باندې حرام کړي د دې وجودونه زمکه خوري کینا او یقینا نن سبا خدا سي د موبایلو دا دور دی تاسو هم ډیر ویډیوګانو کې کتلې د افغانستان په دې سیمو یو ځبل چې دا کم شهیدان دی روي باسي ما قبل وزم کته روغ رمټ چې ګوره ورته ته ګویا کپرون دي دفن کړي دي نو د دې وجودونه محفوظ دي خو سوال دا د شعر بازي نمځي کې کتلې شي وي چې د شهید وجود قبر پرانسته شوی دی او داغه وجود زمکه خوري کړي دی نو داغه جواب حضرات مفسرین دا کوي ویړم به نمبر خبره خدا دا چې دا امکان لري ممکن ده چې دا شهید نو په خپل مرګ مړ شوی خو په خلکو کې په شهید مشهور شوی کله کله یو سیس خلاف واقع په خلکو کې مشهور شي بیا تحقیقات څوک کوي نو ممکن ده چې دا شهید نی خود خلکو به د شهید ګماني یو یا که شهید وی په جهاد کې وجلې شوی نو ممکن ده چې د نیت کې بخللو نیت به خالص نو بهادری خودل به مقصدو قومي تعصب به مقصدو لکه د صحابه په صفونه کې به داسې مشرکان جنگید چې و مشرکان خو محض په قومي بنیاد باندې وراغلیو د صحابه په صفونه کې به ولاړو د کافرو سره به جنگید نو کاغه به مړ شنو په دې خوا شهیدان کېده نه نو ممکن ده چې د دې شهید په دې نت کې خلل وزکا او مفتی محمد شفیع مولا فرمای دریم نمبر خبره ده چې وی حدیث کې الفاظ راغلي چې پزمکه الله تعالی د دې وجودونه حرام کړي نو کله کله کزمکه کې سنور اجزا او نور قسمه داتونه موجودي نو پاغي حرام نه دي دا بازي نمځي کې چې وجود خړلې شوی ښکاری نو دا د زمکه نه د زمکه نه علاوه غیر الارض نور اجزا ولا دا وجود خراب کړي چرته سبل زیره به د زمکه کې سم ملاوټي سنور داتونه به سنور سيزونه به هغه ولا دا وجود خراب کړي ګین باقي خوره د شهید وجود تسنوي هغه الله محفوظ ګرځولې د زمکه او بیا د شهید پسې د اولیاء او د مقربینو د دې ژوند دی دیم الله تبارک وتعالى کوي جون ور کړي د مؤذن متعلق راضي چې د الله د رضا د پاره د ثواب پنت اذانونه کوي محبوب فرمای دا د هغه شهید غوندې دی چې په خپل وینو کې لټ پد د دنیا نه لاړ شي دغه رنګي د نور خلقو د پاره زه په حدیثو کې جنو ثوابونه نو درې مرتبه کې د اولیاء او د صلحو د دې ژوند دی چې دا په قوي جون سره مضبوط او په قوي حیات برزخیه او بیا ورپسې دا نور دی پیښه په دې تفصیل